نه مړه نه یې بوډا. او بورکې څه حجابونه څه هغه تور نه یې بوډا ښه ځوان یې چا درته ویل چې بوډا یې هغه مغه لاندې سا غوندې کپړو په شان او ملګرو دا زمونږ د پښتنو حال دی. لکه ګورئ ښه دا کومه ټیک ټاکره چې دا کم ګیلمنې په نوم باندې مشهوره ده، ماسک یې لګولی او په ټیک ټاک باندې چې کوم دی هغه لایو راځي. کم قسمه بحث چې کوي او کم قسمه خبرې چې په ټیک ټاک کوي نو هغه زه دا نشم ګڼلی چې داسې یو دوه کس هغه ناست وي او د دې کوم ویډیو چې دا هغه په خپل منځ کې وګوري، یعنی داسې قسمه چې کوم دی هغه په خپل منځ کې خبرې او کوم په لایو کې چې ورسره څوک وي هغه بکواس کوي چې هغه د اورېدو لایق هم نه وي. د دې اوس داسې چل شوی دی کوم د ماسک نه بغیر ویډیو چې کوم ده هغه په ټیک ټاک او دې نه علاوه فیسبوک ټوله سوشل میډیا چې کوم دی هغه وایرل ده او کم حالات چې په ماسک کې نو هغه که تاسو داسې وګورئ نو قصه ډیره زیاته مختلف روانه ده. یعنی اوس که زه وګورم خلک چې کم کمنټس ورته کوي په هغه کې وایي چې په خپل کمنټسونو پسې خفه یو، او بله غټه خبره دا ده دې ته چې خلکو کم ګفټینګ کړی دی، یعنی په لکاو روپو چې کم دی دې ته صرف خلک ګفټینګ کوي. نو خلک چې کم دی اوس په هغه یوې روپۍ پسې خفه دي چې آیا زمونږ کمې پیسې چې دي هغه مونږ داسې ورکړي او کم قصه چې پکې راووته نو هغه مختلف ده. نو دغه کم ویډیو او کم معلومات ما غوښته د تاسو سره شریک کم. انشاءالله بل ویډیو کې ملایو. الله حافظ.